أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ببركة الشريف بشوق الشريف اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومعوانا ومرجانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المسلمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رب العزال الخالق كائنات رب ذو الجلال ودغ شیخ المشایخ کانفرنس کے سلسلہ درود شریف کے زمون دستاسو د ټولو د حاضری د لیدل د اوریدل د ویل په خپل عظیم بارگاہ کې قبول مقبول او منظور فرمایي په سټیج باندې تشریف فرما علماء کرام مشایخ اعظام د نږدې او د لرې نه راغلي میلمنان بالخصوص زمون د لنډ کوتل شریف صاحبان مبارکان دامت برکاتهم علینا او پیر طریقت رہبر شریعت پیر احمان کی شریف صاحب دامت برکاتهم علینا او ماتا مخامخ د صاحبان مبارکان د لنډ کوتل شریف معتقدین و محبین عوام ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته د صاحبانو مبارکانو په حکم او په اذن سره صرف د مختصرو الفاظو د پاره ودرېدلی یم او په دغې الفاظو کې صرف او صرف مختصر غوندې یو پیغام عرض کول غواړم د قرآن کریم فرقان حمید د آیات کریمه په تناظر کې حاضر موږ نه وړاندې زمونگا فضیلت الشیخ جناب مفتی نقیب اللہ جنیدی صاحب دامت برکاتہم اگوی چکم مضمون بیان کو او کمی خبری ہو فرمائے لے حقیقت دارے چدا خبری مخ کو وڑاندے باندے بود لیشی نو بیاد دا ٹولو خبرو نچوڑو دن ٹولو خبرو اگا سمارا انسان تا و کامل طریقے باندے پا نظر باندے راضی خو زه به دا وایم چې کمې هستې مبارکې په عرس شریف کې او د هغوی په یاد کې په دغې برسې کې مونږ چې کم حاضري شوې ده الحمدلله د هغې مبارک علمیت د هغوی مبارک شخصیت د هغوی مبارک کرامات د هغوی مبارک کمالات د هغوی مبارک عجز و انکساری او دا غوی مبارک و علمی او روحانی فیضان نہ دلتا دا چانا پڑھتے نہ پا شرق دا چانا پڑھتے او نہ پا غرب دا چانا پڑھتے دا کمی ہستے مبارکی پا دغی بابرکتا محفل شریف کے ناس تو دا غی پا حق لباندے کچری تفتیش و تلاش کشی نو دایو جندزا ارسطول بارم و اغدا چې دا مبارک هستی چې د کمی هستی په عرس کې او د کمی هستی په برسې کې ناست دي یاد ساتئ زه په دعوې سره ویلی شم چې دا د موږ د ټولې سیمې دپاره د رب العالمین د طرف نه یو عظیم نعمت و دا د رب العالمین هغه نعمت و چې رب العالمین روحاني فیضان په دغې ټوله پښتونخوا باندې او دارنګه تر دې پورې په افغانستان په سیمه باندې چې څومره روحاني فیض او برکت خور شوی دی د هغوی مبارک پکې کامل کردار دی او کچرې علمي تناظر باندې وکتلی شي د هغوی مبارکو چې کوم خیر او برکت د مدارسو د علماو د طلباو په صورت کې خور شوی دی دا موږ به ویلی شو
چې صاحب مبارک رحمت الله علیه د موږ د پښتنو سیمې دپاره د رب العالمین د طرف نه یو عظیم نعمت و خو هغه نعمت شکریا به هله ادا کېږي دغې نعمت که شکر به هله ادا کېږي چې کله د هغې هستې مبارکې د یاد په ورځو کې د هغوی یاد وکړو د هغوی د دربار سره مونږه د عقیدت او د الفت رشته او رابطه وساتو او د هغوی مبارکو په تعلیماتو باندې مونږ عمل پیرا شو